دوستانو السلام علیکم. نورستان ولایت کې بیا هم تام یو ښایسته ویډیو درته جوړو. تر وروستیو شیبو پاتې شئ، زموږ ویډیو وګورئ. دوستانو نه پوهېږو چې دلته څه شی اوسېږي، کوم حیوان او خلکو پر یادګارونه هم لیکلي دي. کامره کې به درته ښکاري. خدای په امان. یادګار ولیکه وروره، څه دې پکې ولیکل؟ ذاکر حسن ځای. مننې دوستانو. دومره غټې غټې ونې دي، نو دا وګورئ دی اس تاوېدل نه که نه. نو ونې ډېرې غټې دي، طبیعي ځنګل دی. نورستان ولایت دی ډېر خوږ ولایت دی. نه یوازې دا چې هوا یې ډېره ښکلې ده، بلکې ساحې چې وګورئ ډېرې کیفداره دي.
السلام علیکم ورحمت الله. ګرانو هیوادوالو، موږ د نورستان په پارون ښار کې الحمدلله الله په د افغانستان په ځمکه بلا تشبیه جنت پیدا کړی دی. د امن په لحاظ، د آب و هوا په لحاظ، دلته توفیر د مذهب، توفیر د اقلیم، توفیر د دې نجادونو نشته دی، د ژبو ټول سره ورونو غوندې ژوند کوي، امن امان کوي. او د الله نه امید چې په خیر سره شي او د افغانستان هر ګوټ ته په امن او سوله سره کښېنو، دغسې خپلې سیاحت وکړو، چکرې او د موسم نه او د آب و هوا د افغانستان نه خوند واخلو.
دغه حال دی وګوره نو دغسته